ویل کېږي چې افغانستان 15,000 کلن تاریخ لري. باستاني آثار او تاریخي ځایونه د دې هېواد د لوی تاریخ او فرهنګ ښکارندویي کوي چې له خاص او ارزښتناک اهمیت څخه برخورداره دي. د دې هېواد په زیاتو برخو کې تاریخي آثار او ځایونه شتون لري چې حتی نړیوال شهرت څخه برخورداره دي. هرات چې د افغانستان یو تاریخي او باستاني ولایتونو څخه دی، په سلګونه تاریخي آثار او ځایونه پکې شتون لري چې د مثال په ډول کولی شو د اختیار الدین کلا، د هرات منارونه، د خواجه عبدالله انصاري زیارت او د خواجه غلطان ولی زیارت یاد کړو چې کولی شي ښې نښانې د پخوا پیړیو څخه وبلل شي. د دې ولایت له تاریخي ځایونو څخه یو یې د هرات جامع جومات دی چې ویل کېږي تقریبا 1400 کاله قدامت لري. د دې جومات جوړونه کولی شو د پخوانیو معماریو څخه یوه ښه نمونه وشمارو. او که چیرته د دې جومات تاریخ وګورو نو مخکې له اسلام څخه هم دلته یو ودانۍ موجوده وه چې د یکتا پرسته آریایانو د یو معبد په توګه ورځنی کار اخیستل کېده. په 9 هجری قمری کال کې کله چې د اسلام لښکر د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په خلافت کې د حنف ابن قیس په قومندانۍ کله چې هرات ته ورسېدل، د هرات خلک د اسلام دین باندې مشرف شول او هماغه معبد په جومات باندې بدلیږي چې په حقیقت کې دا لومړنی جومات دی چې د هرات خلک د الله پاک د عبادت ځای په توګه ورځنی کار اخیسته. دا جومات چې لرګو څخه جوړ شوی وو تر 1590 هجری قمری کال پورې په هماغه ډول پاتې شوی وو، خو 900 کاله مخکې د غوریانو په حکومت کې سلطان غیاث الدین چې په هغه وخت کې یو با اقتدار شاه و، د علامه امام فخر الدین غوري د غوښتنې په اساس دا جومات یې له پخو خښتو او فیروزي تیږو څخه جوړ کړ. چې 2 کاله وروسته له دې چې د دې جومات د جوړولو کال پیل کیږي، په کال 1599 هجری قمری کې
سلطان غیاث الدین غوري وفات کوي او د هغه د وصیت په اساس د دې جومات په شمالي برخه کې خاورو ته سپارل کیږي. وروسته له هغه د هغه زوی سلطان محمود غوري د دې جومات د بیا رغولو چارې پر مخ بیایي او بالاخره د دې جومات د جوړولو چارې خلاصیږي. د دې په اساس د هرات په ښار کې یو لوی او ښکلی جومات د خلکو لپاره ودانیږي. وروسته له 1500 کلونو څخه کله چې چنګیز د هرات په ښار باندې حمله کوي د دې جومات زیاتې برخې د چنګیز د حملو له امله او د هرات په ولایت کې د قتل عام څخه وروسته دا جومات د طبیعي حالاتو لخوا بیرته ورانیږي. د هرات جومات په څو پیړیو کې د مختلفو شاهانو لخوا بیا رغول شوی دی چې په 8 هجري قمري پیړۍ کې د تیموریانو د حکومت په وخت کې په کال 840 کې د شاهرخ په حکومت کې په کال 1903 کې د سلطان حسین بایقرا او د سدوزیانو په دوره کې دا جومات بیا رغول شوی دی. د امیر حبیب الله خان په حکومت کې دا جومات باندې کار وشو او په اوسنۍ پیړۍ کې د محمد ظاهر شاه په حکومت کې دا جومات بیا ورغول شو. په همدې موده کې د دې جومات خواته سړک ورغول شو او د دې جومات شرق لور ته یو لوی پارک هم ودان شو. د کاشي جوړونې صنعت چې د هرات په ولایت کې تقریبا یو پیړۍ درېدلی وو په کال 1920 کې بیرته پیل شو او د کاشي جوړونې یو کارخانه په دې جومات کې ودانه شوه او اوس مهال هم په دې کارخانه کې کاشیانې جوړیږي چې له هغو څخه د دې جومات د بیا رغونې لپاره کار اخیستل کیږي. د دې جومات په دیوالونو کې ښایسته کاشیانې چې د پخوانیو هنرمندانو په لاس تزیین شوي دي کار اخیستل شوی دی
چې له هغو څخه یو ډول فیروزه‌ایي ساده کاشي او بل ډول یې رنګین ډول دی چې له څو پارچو څخه جوړې شوي دي. دا جومات په 25,600 متره مربع ځمکه کې جوړ شوی دی چې د دغه جومات تفریحي پارکونه تقریبا په 96,600 متر مربع کې جوړ شوي دي چې په یو وخت کې د 3,000 کسانو د شتون ګنجایش لري. په وروستیو کلونو کې د دې جومات ځینې برخې بیا ورغول شوې چې کولی شو د دې جومات د بام قیر کول، د لمانځه د ادا کولو خونې بیا رغول او د دې خونې د فرش کولو او د تګلارو بیا رغونو څخه نوم واخلو.